السلام علیکم ملګرو د کرکټ مینوالو ته د کرکټ شایقینو ته هغه چې د دنیا په هر ګوټ کې دي که پاکستان لوبغاړي دي که د افغانستان لوبغاړي دي د هغې لپاره یو بهترین لیګ شروع کیږي لیجنډ ایشین لیجنډ لیګ شروع کیږي یو بهترین لیګ دی د هغې په اړه سره معلومات شریکوم چې کوم چې زاړه پلیران دي کوم لکه څنګه چې اصغر افغان شو د پاکستان چې زاړه پلیران شو مصباح الحق شو شاهد افریدي شو نوروز منګل شو کوم چې ریټایر پلیران دي لیټر لوبغاړي دي د هغې ترمنځ یو لیګ شروع کیږي یو ډېر خوندور لیګ دی په دغه لیګ کې څو ټیمونه دي په کوم ملک کې دغه دی په کوم تاریخ شروع کیږي او په کوم تاریخ باندې فائنل وي مکمل معلومات سره شریکوم ویډیو را سره تر اخره وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ راځو ملګرو ایشین لیجنډ لیګ طرف ته د ایشین چې کوم پخواني لوبغاړي دي مطلب نوروز منګل شو استیګو عابد شو کریم صادق شو شاهد خان افریدي شو محمد یوسف شو مطلب شاهد خان افریدي شو داسې پکې نور ټیمونه مشته خو د پاکستان افغانستان د کډوالو نومونه مې ځکه واخیستل چې دغه پکې د پاکستان لوبغاړي د افغانستان لوبغاړي پکې د کرکټ مینوال پیژني راځو دغه ایشین لیجنډ لیګ طرف ته چیرې په دغه کې سره اول دغه لوبډلې شریکوم بیا سره هغه ملک شریکوم چې په کوم ملک شروع کیږي کوم تاریخ نه شروع کیږي او څو ټیمونه پکې دي راځو اول ټیم چې کوم دی هغه د بنگلاديش ټایګر په نوم باندې دی سریلانکا لاینز پکې ټیم دی دغه نه علاوه انډیا رایلز ټیم پکې هم شته دی په دغه لیجنډ لیګ کې پاکستان سٹار په نوم باندې دغه ټیم یادېږي د پاکستان په ټیم کې شاهد خان افریدي مصباح الحق شو دغه شان شو محمد عامر شو مطلب کوم چې ریټایر کلیان دي مطلب ریټایر شوي دي لیجنډ لیګ دی دغه افغانستان ټیم سره چې کوم نوم ورکړل شوی دی هغه افغانستان پټام په نوم ورکړل شوی دی د افغانستان د سټیټ نه مطلب کریم صادق شو نوروز منګل شو اصغر افغان شو استیګل عابد شو سمیع الله شنواری شو باطن شاه شو دولت زدران شو مطلب څومره چې افغانستان هغه زاړه لوبغاړي دي نو دا یو ډېر بهترین لیګ دی ډېر خوندور لیګ دی دغه لیګ قطر دوحه کې به دغه لیګ شروع کیږي د 13 د مارچ نه د روانې میاشتې د 13 تاریخ نه شروع کیږي او په 21 تاریخ به دغه لیګ فائنل کیږي په دغه لیګ کې 5 ټیمونه شو مکمل بنگلاديش ټایګر شو سریلانکا لاینز شو انډیا رایلز شو پاکستان سٹارز او افغانستان پټان مال چې ملګرو سره دغه لیګ تاریخ شروع کوم څو ټیمونه پکې دي په کوم ملک کې کیږي او ډېر خوندور لیګ دی د افغانستان او د پاکستان د لوبغاړي په ټول وي نو دغه د ایشین لیجنډ لیګ په اړه باندې معلومات چې تاسو سره شریک کوئ ویډیو کتل یو جهان مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نور داسې تازه معلوماتو لپاره نور خو لرئ خو ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې ټول ملګري خبر شي چې لیجنډ لیګ یو بهترین لیګ روان دی یو خوندور لیګ روان دی په دې کې به تاسو ته زاړه لوبغاړي چې کوم دي هغه اوس په سکرین باندې نه راځي نو هغه زاړه لوبغاړي به تاسو ته په سکرین باندې په دغه لیګ کې ښکاري د ویډیو کتلو مننه ویډیو مخکې ملګرو سره حتما شریک کړئ د الله په امان